Vatandaşlar, dostlar bana darayı Pagman'a telekabul diye neresi vasıl bulup diyeken ki bizlerim خیلی خوشحال bulduk tafriye ki pes istifade. این دیگه فکر کنم که در وطن ما و شما اولین جای است که در پغمان و تک یا به تاریخ غلط وي موږ به صحیح روان یو که داسې نه وي نو په لاره د پردي روان یو په سړی او سړی مین شي په یار مین دي تر اټک پورې قومونه سلام دوستان عزیز، امیدوار هستم جور صحتمند سر حال باشین، در کنار خانواده تان همیشه خوش و خوشحال باشین، از گزند روزگار در امان باشین. بازم من راز محمد هنر در خدمت شما هستم و امروز به یک طبیعت سرسبز و خیلی تازه آمدیم. به نظرتون کجا خود باشم؟ شاید بعضی دوستایی که اینجا آمده و ما به یک تپه خیلی بالا آمدیم، خیلی سرسبز و یک آب خیلی سرد داره، یک آب و هوای اما تو تازه داره. به نظرتان بله دقیقا بعض دوستایی که آمدن ولسوالی زیبای پغمان هست. دوستان عزیز امروز آمدیم با بعضی کسا در اینجا صحبت داشته می باشیم. واقعا یک جای خیلی خوب است برای چکر و کسایی که یک هفته یعنی کار کردن، زحمت کشیدن، پس حتما خسته شدن. پس چی خوب است که شما همین جبه از این طبیعت زیبای پغمان لذت ببرین. پس تا آخر برنامه دوستان عزیز با ما باشین، ما را تنها نمانین. دوستان عزیز آمدیم در قسمت خیلی بالایی پغمان، در یک تپه هست و وقت دیگر هست و در این وقت دیگه بسیر جان بر ما یک توله می نوازه. کدام توله را خوبتر بلد هستی و چی میگن به مصاب خودت کدامش می نوازی؟ امو را بر ما یک تشریح بکو بعد از بر ما بنواز. اول سلام برای شما استاد محترم، قربانتان زنده باشین. بیننده های محترم، آها خاک پایتان بسیر هستم خواهش میکنم و دادا. ساز خداگواره اگه شد توکل به خدا. آها زنده باشین دوستان عزیز. دیگه چی میگن یاد گرفته اما میخواد که بخیر دیگه ماستر شوه. خب میشنویم و دوستان گوش میگیرن، ببینیم که از این طبیعت زیبا و از این توله لذت ببریم.
قربان زنده باشی جان و سپاس. یک چک چک برش بکنین. واقعا خیلی عالی بود دمت یک فضا و میبینین دوستان عزیز بگراند خیلی سرسبز و این طوله دیگه واقعا خیلی دلنشین بود. جهان سپاس. السلام علیکم برادر قد. و علیکم السلام. خوب هستین ان شاء الله؟ خوب هستین. خیر خیراتی است؟ شکر الحمدلله. نامتون بگوین. نام محمد یعقوب هستم از ولایت سرپل. سرپل. خب چطور که امروز اینجا چکر آمدیم؟ امروز یک تفریح آمدیم که بسیار خوب گذشت. خوب جای بودن، جای دیدن طبیعت. با کی ها آمدین امروز؟ با دوستای ما آمدم، امید و حسن. بسیار خوب. خب شوق کردین که چی میگن این بازی رو، چی میگن و چطور شوق ازی در سرتان زد؟ ما یک دفعه شوق کردیم که در خارج است، مثلا ایران تل کابل میگن. یک دفعه شوق کردیم که در وطن ما بسته شده که یک پیرازی را استفاده کنیم که چه رقم میشه. دیگه یعنی قبلا هم در کدام کشور امتحان کردین؟ نه در ایران مثلا امتحان کردیم، از ایران خب پیشرفته است دیگه. خب الحمدلله در وطن ما شده همه قدر هستن. به امید از که اینجا یک روز پیشرفته تر یک روز پیشرفته تر شود، از کدام بهتر شود ان شاء الله. وی به نظر من خیلی دلم میخواد. اما درست نه؟ بله خیلی دل میخواد. خب کم ذره ترس داره دیگه. ترس داره. پیشرفته تر باشه باز آدم مطمئن میشه که سعی راحت از استفاده میکنه. ان شاء الله که اینجا ما میبینیم تا یک جای را هم موضوعاتش مهمتر است، خب به شکل مدرن نیست. تو آگاهی داری خودت که کدام کسایی که در کدام مرضای قلب و اینا باشه میتونن از اینا یا اونا منع هست؟ که بخی مریض باشه که من هستم. در خیال من که من میباشه که چون چیز نیستم، پیشرفته تر نیستم که پیشرفته تر از این هم که باشه باز میتونه کلک استفاده کنه. قربان زنده باشی. یعنی تو وقتی که آدم دمی میره امو احساس که وقتی از اینجا رونده میشه چقدر آدم احساس ترس میکنه یا نمیکنه؟ نه به نظر من از دوستای ما که میرن لذت میبرن، احساس ترس رو نمیکنه که والا ما فهمیده نمیتونم، ما که میبینیم بسیار مشکل است. نه خود دیده میشه اینجا که دوستای ما میرون که ترس به وجودشون دیده نمیشه. و تو واز نکردم میشه دلدار باشه. شاید باشه، شاید بعضی کم ذره ترس داشته باشه. دقیقاً ما خو والا که میبینم امکاناتش نیست. خب خیلی خوش شدیم که بخیر منتظر نوبت هستی تو هم دیگه. بله نوبت هستی. نه دوستای ما که برو باز نوبت ما میرسه استفاده میکنیم. بسیار زیاد تشکر. اینال در آخر اگر کدام پیام داری و گفتی که از ولایت غور هستی به ازبکی سرپل ببخشی، کدام پیام به ازبکی داری به دوستای ازبک ما میشه بگویی؟ خیر و زنده باشین. وطندارlar دوستlar mana daryo pag'monga tili kobul degan narsa vasl bo'libdi ekan ki bizlar ham xeyli xushhol bo'ldik. Tafriga kelib biz istifoda qilamiz. Har vaqt kobul kelsangizlar bexey bergam chakar kelasiz. Zinde bo'lin tashabbur. قربانتان زنده باشین. پیام خیلی خوبه بود. دوستان عزیز دوست ما هستن، اینا به نوبت استاد هستن که نوبتش برسه و بخیر برن. واقعا تا جایی که من احساس میکنم ما خونه میتونم اینا از ببینیم از جمله تیم ما کسی که اومدن میتونن این توانایی را دارن یا خیر. السلام علیکم استاد جان خان. چی حال دارین؟ خوب هستین ان شاء الله؟ شکر. خیر خیراتی است؟ شکر. نامتون رو برام بگوین. ولی خان. ولی خان. خب راجع به این سیستمتون بگوین، نام از چی است و مردم هم که میبینیم نام خدا در قطار استاد است خیلی علاقه مندی نشان میده. یک از کیبل هوایی سر مردم اینجا نفر 50 روپیه میگیره ما. باز اعلام میکنه. همه چیزش دیگه ان شاء الله که مطمئن باشن. او رو دیگه ضمانت میکنه. آها. تو نامم داره یا خیر؟ نامش که دره پغمان دیگه باغ وزیر به سلطان صاحب. آها. نام از می بازی که هست چی است؟ نامش کیبل است دیگه. کیبل. خب باز چقدر مردم یعنی اینجا مراجعه میکنه روزمره به هر روز می شکل سرتون بیروار یا خیر؟ نه یک روزای جمعه می باشه دیگه. یک جمعه دیگه جمعه. خب باز چقدر وقت میشه که ساخته شده؟ یک دو ماه میشه. یک دو ماه. این دیگه فکر کنم که در وطن ما و شما اولین جای است که در پغمان یک چیز ساخته شده. اینجا ما در جلال آباد هم جور شده دیگه. چقدر خوب است برای تفریح مردم که همچو بازی ها ساخته شود. خوب است دیگه و تفریح خوب چیزه. بعض اوقات خودت میری یا نمیری تنها اینا روان میکنی؟ نه خودم میرم دیگه، یک شام دیگه شام خودم میرم. خب ما که میبینم خانه که میری از اینجا خانه مندازی خانه میری چطور؟ از اینجا علامتی بیشک بیشک. واقعا هم یک بازی دوست داشتنی هست و کدام کسایی که امراض داشته باشه، کدام مریضی ها رو داشته باشه، چی تکلیفات داشته باشه شما باز اینجا نمیمونینش؟ بازی خودش نمیره دیگه. بازیگان فشار داشته باشه، اون چیز خودش نمیره. دلم میخواد اگر دل گردت داشته باشه. واقعا نباشه نمیرم دیگه.
قربانتون دوست عزیز که اونا میرن دیگه وام به نظرم خانه میرن. بسیار زیاد تشکر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ ان شاء الله. خیر. خیر خیرتی ده. تم که السلام جوړ علیکم. شکر ده. نوم به راته وای. نوم مې چې دا بسم الله الرحمن الرحیم رحیم الله هلال د میدان وردګ ولایت میدان شهر نه یم. ډیر ښه. نو نن چا سره راغلی نو مخدا ملګری دیم ډیر زیات دي. ملګری خو ماشاءالله بخیان زیات را سره وطن نه نفر راغلی او چکر باندې پغمان درې ته نو ماشاءالله ډیر ښایسته ځای او ډیر ښکلا مو پوره خوند واخیسته. بل وخت هم راغلی وي څو کاله مخکې. البته یو کال په جمهوریت کې تقریبا 95 کال کې راغلی یم باغ عمومي ته راغلی و ډیر مخکې. بیا په نه پوهېږم چې 1402 کال و چې موږ راغلو دلته چکر ته او زه سطلدارې ورته ویلې ډېر ښه اوبازي مو وکړل هلته پکې. څومره تغییرات تا ولیدل چې هلته راغلي دي او د تا په نظر نور څه تغییرات راسي چې دا ځای نور هم ښکلی واقعا ډېر تغییرات راغلي دي. 2-3 کاله پس چې زه ګورم دا ځایونه ډېر ښایسته سوي دي. خو یوه ستونزه چې عمده ستونزه زه پکې وینم د سړک ستونزه ده چې سړک خامه ده بیروبار زیات موټر یو له بل سره په ډېرو سختۍ باندې تر پخې سړکه پورې وځي او په زمن کې سړک هم خامه ده دا هم پوخ سي دا به ډېر ښه دا به ډېر ښه سي او لا به د سیلبینو په خاطر باندې کوم مسافر له قندهار راځي یا د میدان شهر نه راځي یا له نورو ولایتونو ګرمه ولایتونو نه زه اوس دې خواته کش کېږي له ننګرهار یا مشرقي زون نه دلته خلک چکر ته راځي تر څو هغوی ته ستونزې جوړې نه کړه. څوک چې چکر ته راځي دا خبره دې وکړله ځینې کسان دي چې دا نظافت نه مراته یګان شی چې خوري د دغو لپاره څه ویل لري؟ د هغو لپاره وروره دا د ما پیغام ده ورته چې راځي دلته دا چاپېریال دا کوم هغه چې دی دا مراعات کړي ورسره خلکو ته ازار او اذیت ونه رسېږي. دلته باغونه دي د خلکو د ګیلاسو ونې دي پسې نور مېوې دي هغه را ونه شکوي بې ځایه د هغوی شاخونه مات نه کړي په اجازه یې راوشکوي. په اجازه که راشکوي په اجازه یې راوشکوي. ښه ډېر ښه مننه. د ملګرو دې ویلې چې ته کوم شعر هم لرې خپله شاعر یې په دا کله به راته یوه خبر ده چې موږ خو د فکري مبارزه مخ ته وړو د اسلام په اړه باندې خپرونې زیاتره کوو ګروپونه لرو چینلونه لرو نو زه خپله شاعر مبارز شاعر یم غواړم دغه ویده ملت راپاڅو راویښ کړم د دې په اړه چې تېر شوی جهاد د مسلمانانو هغه بره موعظت چې مخکې مسلمانان په کوم حالت کې وو هغه حالت د مسلمانان بیا لاړ شي دغه غفلت له خوبه را بیدار شي. بس نو موږ دې په خدمت کې یو بس راته وایه وای یا به تاریخ غلط وي موږ به صحیح روان یو یا به تاریخ غلط وي موږ به صحیح روان یو که داسې نه وي نو په لاره د پردي روان یو او ځوانه تاریخ راواخله ووایه چې دغه لار کې څه تېر شوي چې په اسلام باندې چا سر ورکړی څوک پکې د زړه تېر شوي. اسلام غیرت غواړي جذبه غواړي او وینه غواړي د تورې شرنګ غواړي نعره غواړي او وینه غواړي چې په تندي باندې مو داغ وي بیا کوم لور ته ګورو چې په تندي باندې مو داغ وي بیا کوم لور ته ګورو موږ به تاریخ ته بیا په کومو سترګو پورته ګورو او امته ویښ شه او تاریخ د ایوبي راواخله امته ویښ شه او تاریخ د ایوبي راواخله سر کړه ورښکته او سرلیکې د زنګي راواخله بیا لږ ور وګرځه طارق ابن زیاد کیسې ته بیا لږ ور وګرځه طارق ابن زیاد کیسې ته د اندلس فاتح اتلو د سیاد کیسې ته او پخوا چې وناره بغداد کې تر یوه مسلمه ورسېده الله اکبر شو صلیبي نړۍ د تیغ تر څوکې ورسېده. نو یو بل غزل ده را سره وایي امت ویده ده او د دوی په زندګۍ کې راته شک پیدا سي امت ویده ده او د دوی په زندګۍ کې راته شک پیدا سي که راویښ نشي د اقصا په ازادۍ کې راته شک پیدا سي
او په اوسني وخت چې فتوا د جهاد نه ورکوي دا په دې هیله چې د ملایانو باندې بده ونه لګېږي وایي په اوسني وخت چې فتوا د جهاد نه ورکوي د داسې ځوان مسلمانۍ کې وایي چې په اوسني وخت چې فتوا د جهاد نه ورکوي مفتي صاحب ستا په ملایي کې راته شک پیدا سي او چې د جهاد او شهادت مینه یې زړه کې نه وي چې د جهاد او شهادت مینه یې زړه کې نه وي د داسې ځوان مسلمانۍ کې راته شک پیدا شي او چې د دنیا عاشق په سر اخیستې رزق پسې منډې وهي چې د دنیا عاشق په سر اخیستې رزق پسې منډې وهي د داسې هر خلکو هوښیارۍ کې راته شک پیدا سي او که چیرې حق ته د قلم په ژبه ونه لیکې که چیرې حق ته د قلم په ژبه ونه لیکې هلاله ستا په کامیابۍ کې راته شک پیدا شي ما خو شک را پیدا سه نو ډیره زیاته مننه علیکم ته څنګه جوړې خیرتي ده په خیر خیر ان شاء الله تاسو الله صحت دې ښه فضل د الله دا ته به راته ووایې چې څنګه او څنګه راغلی دلته بسم الله الرحمن الرحیم نوراغه نظامي یم د میدان وردګ ولایت پلان راغلی پغمان ته چکر ته او ملګرو سره راغلی ښه خوندور چکر هم ووهه غرمې ټیم کې راغلی و پلان هم مالا چکر هم تر اوسه ادامه لري ډېر ښه نو ډېر خوندور و درته دا چکر لیده ډېر به غږېږم چکر خو والا ډېر خوندور چکر و په دې خاطر داسې ملګرو سره راغلی یم لکه ورونه او بل خصوص شاهین جان چې زموږ ډېر کلک ملګری د همدې سره راغلي و چکر هم خوندور چکر نورو ځایو ته هم ځای که فقط هم د پغمان ته راځئ د سړیوالو لپاره والا یو خو کته کار خو ته ډېره ګرمي ده همدې خاطر نه راځئ د پغمان ډېر خوندور ده او شین ده او یخ ده ښه لګېږي یو هوا سړي ته تبدیلېږي او بل ښه چکر مننه ډېر خوشحاله شوم نو ته څه راته لرې ته به راته ووایې ما یو شعر جوړ کړی ده خدای دې وکړي چې لږ هغه نه شو خدای به مو بیا سره یو ځای کړي خدای به مو بیا سره یو ځای کړي سپینه کتره سترګو ته مه نیسه مینه خدای به مو بیا سره یو ځای کړي خدای به مو بیا سره یو ځای کړي سپینه کتره سترګو ته مه نیسه مینه په سړي او سړی مین شي په سړي او سړی مین شي په یار مین دي تر اټک پورې قامونه خاونده ستا د قدرت ازار شم خاونده ستا له قدرت ازار شم یو پرې میان کړي بل یې هر وخت یادوینه زما له غمه رنګ زیړیږي زما له غمه رنګ زیړیږي دا ساده خلک مې طبیب پسې لیږي نه او شاهینه روغ به درته ښکارم شاهینه روغ به درته ښکارم د مینې درد مې په زړګي پټ پټ ګرځومه دا تا چې دیدن را باندې بند که تا چې دیدن را باندې بند که د بېوسۍ کچکول به چېرته ګرځومه د بېوسۍ کچکول به چېرته ګرځومه خدای دې نه کړي مننه خدای دې نه کوي چې د بېوسۍ کچکول چېرته وګرځئ که زه نه وم دا ملنګ خو د خدمت کې ده نو ډېره زیاته مننه کور ودان